نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکه فتح شوا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپل تر ته وی عباس رضی الله تعالی عنہ ته. اچھا دا واقعا ذهن کې راغله نو دا غیر اختیاري راغله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله مکی طیبه مبارکی تراغه مکه مکرمه فتح شوا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تر ته وی عباس رضی الله عنہ ته وی اے زما گران ترا دے خراشا. عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میرا گئے تشریف آوری اکڑا سرداری کونین ورتوی اے زما کا جانا دا عربو ډیر مشران می اولیدل د قریشو ډیر سرداران می اولیدل ډیر ځوانان می اولیدل ډیر هغه خلق چې د اسلام نه لري پراته او ما سره لاس ملاو کو خو اے ګران تر ما د خپل تر زامن دواړه هغه اون لیدل د ابي لهب زامن معتب رضی الله عنه او دا غیر اور می په نظر را نغل چې هغه څه شو اے کاکا جانا زرزری اگورا. عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورطا مخراوانو اے زما گران اورارو معلومی گی دا عربو سخلق روان دی مخپشا باندے کلے پریدی مکہ پریدی کلے پریدی ډیر خلق د جدی غاڑی تا سمندر غاڑی تا منڈی وخی زانو باسی خود دوی او ٹکانا مالی دل الترا غنڈیگی یو مقامی ورتو خودو وی التا دوی را غنڈیگی دا غیزن با اوزی نبی علیہ السلام دی زر لار شابا دا بی لحب دوارا زامن میں انلی دل آغا را تراوالا اورتے نبی علیہ السلام مغواری خامخا گورا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین دے کنا حضور پاک رحمت للعالمین دے دا اگی چا زامن وسغواړي چې د چا پلار با بیان ته دې نه پرې خودو د چا پلار با چې په دبانی کانی او خزل غرزولې د چا پلار با چې دې په یو ځای کې بیان کولو هغه به اوچت شو شور غوغا به جوړ کړه واویلا به جوړ کړه ابي لهب لیکن زما محبوب د کینی او د بغض او د حسد په نظر چاته ګوري نه ټول وی الحمدلله رحمت للعالمین دې کنه رحمت للعالمین. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی کاکا جی زر زر لاړ شا دا بی لهب زامنو ګورا او ایز په جلتی سرا د حرم پاک نرا اوتلم دعا می وکړه چې یا الله ما ته سفر آسان کا چې امید دل دواړه دا بی لهب زامنا یونی لاندې ناسی پریشان دی دا عربو نور خلقم ناستی زور باندې ورغلم ما په سلام واچولو دا بی لهب دواړه زامن را پاسیدل سترګونه اوخ کې روانې دي. اے کاکا جی سنگرال اے کاکا جی سنگرالی اخیری ملاقات دیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر مبارک می ورتا د مين او محبت لا سن کولا وکړه اریو توي بچی راغانی وزا اریو بچی ځان ترانه دې کوي او حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیغام ورته ورولو ورته وی اے دکا اے زم اوریرونو سرداری کونین استاسو دواړو پختنه کولا د دواړو تپوسی کولو کم خوازی معتب پدے وقت مخراتاو کو ورتاوی اے کاکا جی کمنگا مڑکوی دلتم قتل کئی
دا خو امکان نه لري چې زما پیغمبر با الله اکبر زما د کران کاکا جی بچیا چاچ منګ د کلی نه وستل سوچ د چا ملګری منګ د ایمان اقرار تن پری خودل چاله مو چې سمره قسم تکلیفونه ورکل هغه به زمون تپوس کوي اپ منګ باندې سکای مون خدای خیر خواهان جوړ شوی نو ټول عمر داغي مخالفت کی زما پلار او من واقع شویو نو کاکا جان کمن التبوزی نو دلتم وینه د بدن تو یکا التم مور والا هر سړی تخپل ځان پته لګی کنه حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شان خلادی ته نه معلوم چې هغه داغي بوډای سره په سر باندې د هغې د سامان غوټه او ګنډه کمزه پوری وړي ولی تاسې ته پته نشته چې تاسې به دې په کاڼو ویشتو خو دې نبي بس تاسې د بیمارانو تپوس کولو تاسې قادسالۍ تنګ کړئ ټول عرب مجبوره شو هیڅ درک نه لګېدو ابو طالب راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وراره د عربو قبایل ټول راغلی او باران نکیږي وراره دعا وغواړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الله شریف ته لاړو دعا یې غوښته چې الله په دې قوم باران وروا دا خو هغه نبی دی تاسې پکانو ولئ او هغه درته دعاګانې غواړي ماتب خپل ورور ته مخ راواړو ورته وی کاکاجي چې سوی حقیقت ته څه چیزو ورور ورته وی چې ګورا ماتبا پته لګینا خبره دادا چې دې تر ته وایو چې مونږ نزو بس دلته مړکا او التبه د عربو مخ کې ډېر خجل شو ماتب ورته مخ راواړه ورته وی داسې چل دی چې د پیغمبر خبره دروغ نه وي تر زمونږ څه د پاره غوښتیو قتل د پاره غوښتیو زه خو تیارم کما قتلیم د تیارم د تسلیمي غاړه کې خدا ګوري ښا زه تیارم اے کاکا جانا زما یو درخواست دی آغا درخواست دا زور زما جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تور زما یو درخواست جمع کو ما درخواست دا دے چې د عربو د وړاندې ما ته کنځل مکوا د عربو د وړاندې ما ته زما د پلار او د مور کنځل مکوا مالا پیغور مرا کوا او کما قتل ز قتل ته تیار ما عباس رضی اللہ تعالی عنہ مغی کی اونیول پجڑا شو ورته وی اے زما ورونو ستاسې داسې د تره بچی دی چې چا نم غچو بدلنالی یو لاس کې د یو وراره لاس دی بل لاس کې د بل وراره لاس دی عباس رضی اللہ تعالی عنہ روان دی دواړه ورونه ورسره روان دی عزیزانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں بیت اللہ شریف کے ناس تے سرداری کونین چ اولی دلا سرداری کونین چ نظر پری وتلو ویلی دل دا عباس پسنگ کی گولان را روان دی سرداری کونین پاسے دلو عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مناس دے زری حضوری پاک تا پیزار برابر کو ورتو اے عمر زما دخپون پیزار اخواکا تا تا پتا نشتا نن اغا خلق را روان دی چه زما زڑی پلی دو باندے خوشحالی کی دوارا ترزامن ورطرانل سرداری کونین ورطسو قدم اوڑان دی راغی سرداری کونین تین لاسونا چاپی رکڑلو یو د ترزوی ځان ترا نږدې کو بل د ترزوی ځان ترا نږدې کو ورته وی راځي چې دواړه لاړ شو د عباس رضی الله تعالی عنہ د لاسونو مبارکونه د ترزامن لاسونه را خلاص کړل او ډاری کې بیت الله شریف ته بوتل د رکنی
د حجر اسد ترمنځ او د ملتزم ترمنځ دلته یو احاطه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں خپل لاس مبارک او د ترزوی لاس مبارک او د بل لاس کی د بل د ترزوی لاس د حضور پاک لاس مبارک کی بیت اللہ تے برکڑل. یا الہ العالمین یا اللہ چگو چگو سرے اجڑلا یا الہ العالمین یا اللہ زستا شکریہ ادا کولے نشما د ترزوی پلاس کے خودلو ماتب ورتوی اید اللہ حبیبا تا خزان دمر تکلیف کی واقع کرلو ولی زمن کمی نادودی دریاد شلی زمنگا کمیو نقصان دریاد شو. حضور پاک علیہ السلام میں داغی دا سر مبارک نے لاس چاپے رکھو سٹ مبارک نے لاس چاپے رکھو خپلی سینی مبارک سر الگولو اے زماد کاکا زویا زنند رب العالمین شکریہ سنگ ادا کما دچی مکی ترا داخل دلم ما اللہ تویل یا اللہ درخواست میں جمع کو یا اللہ ما لزماد ترزامند ایمان پر دروازہ راولا. اللہ میں دعا قبول کرا دا ابی لہب دو زامن سرداری کونین عمدہ سے نولی کلک دا بیت اللہ شریف سرا زما دا محبوب شان تا گورا دائی اغا زمانہ دا چھ ہر سے کولے شو تورا بروا مسلمانانو توری بروے غرونا زنگلونا روڈونا اطراف ٹول دا سرداری کونین سرو لیکن محبوب میں غچ ناخلی محبوب میں بدلہ ناخلی محبوب میں چاتم دکھنی پا نظر نگوری. دے وجن عمر رضی اللہ عنہ وی ما دا نبی علیہ السلام دا خوشالین پا دغی ورزبان جڑا وہ رہے دا چھ دیر خوشالین نبی علیہ السلام مبارک وہ جڑل. بعضی وقت کی سڑی دا خوشالین ہم جڑا ورزی زمون خضرون سخت دی اللہ دی مونگتا پا ذکر کی تلاوت کی بیان اوریدو کی اللہ جڑا را نصیب کی. پرون نابل ورز زماتے مرگرہ کی بیانو سمرگریو ناغی تا میں خبر کولا ماویل یرا سوات قبل نو ماویل یرا دا سے چلے ما خوڑیر خلق لیدلی خدا سے خلق منو لیدلی اتا مدرسے وی اتو وارو یوزے پروگرامو ٹولو مدرسو زکا چیارے مدرسے والا رابطہ کڑے واچ مولی سے مونگ سرا بیان مال چیرا جیز جلسی لری نشم سنبالا والے مالا تکلیف دے ناغی اتو وارو مدرسو اتفاقو کتا سے وجی مولیانو مینس کے اتفاق نشتا مولیانو مینس کے اتفاق شتا الحمدللہ خواہ اتا مدرسے وی ٹول راجم شوی سے تقریباً 53 الکانو تا مدستر بندی اکڑا. پیری طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ مولانا پیر حزب اللہ جان سے حفظہ اللہ اغوی مبارکانو اخیری بیان زماؤ بیما مرگورتر ملداسی پر نور خلق مطمئن خلق سکون والا خلق ثابت اجتماع کی معشور انلی دلو نما تپوسو کو مالدا سو وجدا مین وجدا دا چی پدی قوم کے علماء دیر دی او بل پکی عاشقان رسول دیر دی الحمدللہ. زکا سڑی کے دا نبی علیہ السلام مینے اگا پا سکی معلومی کی اگا پا درود شریف کی او یو داغی پا بدن کی معلومی کی چی داغی دا ٹول صورت دا نبی علیہ السلام پا سنتو خیستی من خو سنتو کی خائص نگورو من دستا سی خیلی بدعاتو کی خائص گورو او بدعاتو کی خائص نشت سنت کی خائص تے خواہ اللہ دی منگتا دا سنت والا زندگی را نصیب اللہ دی منگ دا بدعاتو شرکیاتو رسوماتو نا اساتی. نو التم دا نبی علیہ السلام یا واقعہ بیان اولا مالی حضور پاک علیہ السلام رحمتا للعالمین دے غچ واغستو بدلے واغستا نا تچ ما پکانو اولی او زدی تپوس لدرزم نگرانا ندا زدی تپوس لدرزم چی صاحبت سنگئی تمہیں پکانو اولی زدت دشپک دعا غارم اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون دا قوم نبوئی گی ربا یہ ہدایت نصیب کا تمہیں پکان ہولی او بدبخت تمہیں مولی پا بچوں میں مولی پا کلی خلقوں میں مولی او بے اعلان ناردا لگے چدا لیوانے دے پکانو خمی ولی بیدم تسلی و نشوا نبید خلقو تولی دا لیوانے دے نعوذ باللہ من ذالک.
زه درته شپه کې دعاګانې غواړم، ته ما ته شپه کې د مرګ تدبیر جوړی. عجیبه ده، زه د عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه دا شعر هر مجلس کې وایم چې داسې دوه یاران بچا نه وي لیدلي. نو زما محبوب علیه الصلاة والسلام معتب ته وایي چې د تره زویه ما ستاسې دواړو وروڼو ایمان په لاره غوښتی و چې یا الله ماله دوی تحفه کې راکا، جنت والا یې جوړ کا، موږ او تاسې به هم د بل د جنت د تلو سوچ کوو.